له پاکستان څخه افغانستان ته تازه غټ خطر او د مولوي کبیر اخط.ار. پاکستان تازه د کومې خطرناکې لوبې په هڅه کې دی مولوي عبدالکبیر تازه څه ویلي. جزئیات په ویډیو کې وګورئ او زموږ نن پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. آی د تاجکستان له لارې له مقاومت جبهې سره د اړیکو هڅه کوي. پاکستان هڅه کوي د طالبانو پر وړاندې له تاجکستان سره اړیکې جوړې کړي چې د افغان پاکستان سیمه ییزو اړیکو پر معادله اغیز لرلی شي. اکانومیک ټایمز وایي دغه خبرې اترې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له شخړو وروسته کیږي او آی هڅه کوي چې له مقاومت جبهې سره د اړیکو له لارې چارې ومومي. یاده ورځپاڼه وایي افغانستان او تاجکستان د یو بل پر ټولنه او سیاست اغیز لري، ځکه په افغانستان کې د تاجکانو یوه ستره طبقه ژوند کوي او تاجکستان د افغانستان د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې کور دی چې مخکې د شمالي ټلوالې په نوم یادېده. اکانومیک ټایمز وایي چې د پاکستان آی هڅه کوي له دې جبهې سره د اړیکو جوړولو لارې چارې ومومي. تاجکستان د مرکزي اسیا د نورو هیوادونو برعکس له طالبانو سره خپلې اړیکې ډېرې نه دي پراخې کړي، خو له کابل سره یو څه کاري اړیکې جوړې کړې دي. په افغانستان کې د جمعیت انصار الله په نوم یوه وسلواله ډله حضور لري چې غواړي د رحمان حکومت نسکور کړي. شنونکي وایي تاجکستان د طالبانو پر ضد د احتمالي ګامونو په اړه محتاط دی او ښایي د کابل د اوسني حکومت پر ضد د کوم امنیتي اتحاد برخه ونه ګرځي. مولوي عبدالکبیر بیا وایي هیوادونه د خپلو ناکامیو پړه پر موږ نه اچوي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پاکستان ته په اشارې سره وایي چې هیوادونه د خپلو کورنیو ناکامیو پړه پر طالبانو نه اچوي او د سیمې نظم او ټیکاو د له منځه نه وړي. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ د شاوروس بند په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال کړي دي. که څه هم هغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي هغوی چې خپلو موخو ته د رسیدو لپاره پر دغه ډله فشار راوړي بریالي به نشي.